راځو چېرته ورک ته دا مو ویلو insert figure table of figures نن به وایو update tables د دې په مرسته باندې کولی شئ چې کوم ټیبل فهرست تاسو جوړ کړی هغه اپډیټ کولی شئ مثال زه راځم دلته یو فهرست ټیبلونه جوړوم اول خو دلته راځم insert caption ته auto caption Microsoft Word table دا ټیک مطلب هم یو ټیغ ورکوم لیبل ورکوم نیو لیبل مثال class dot اوکې اوس راځم دې ته insert table دا یو ټیبل شو class 1 داسې بله صفحه ته ځم دې کې یو بل ټیبل جوړوم class 2 نو وروسته یو بله صفحه ته ځم class 3 اوس دې نه فهرست جوړوم دې ځای کې راځم reference ته insert table of figures show page number دی شو کې ورسره right to left align number دی دا مطلب وي که دې نه یې ورسره لاین کړی مطلب کې بیا د لاین نمبر دې طرف ته نه راځي او دې نه وروسته سټایل دلته ورته انتخابولی شئ کوم سټایل غواړئ فرام ټمپلیټ صحیح ده همداسې کیپشن لیبل یې چې د کلاس او انکلوډ لیبل ان نمبر دا مطلب چې هم د لیبل یې ورسره هم دا یو دوه درې د نمبر یې ورسره اوکې دا فهرست به جوړ شو اوس اپډیټ ته اپډیټ نه مقصد دا ده که چېرته زه یو بل ټیبل هم انزرټ کړم مثال دې ځای کې زه راغلم انزرټ د یک څلورم ټیبل شو اوس غواړم چې هغه ټیبل هم دې کې څنګه کړم شامل کړم راځم اپډیټ ټیبل دلته ما دوه آپشن راکوي اپډیټ پیج نمبر اونلی یا اپډیټ انټایر ټیبل اوس زه غواړم چې مکمل ټیبل اپډیټ کړم ځکه یو نوی ټیبل ورته اډ کوم چې دا وګورئ څلورم ټیبل راغی او بل اپډیټ پیج نمبر نه مقصد دا ده اول ټیبل چې د څومره صفحه کې دا دویمه کې کوم مثال دا انتقال کړم کنټرول انټر لاندې مې یوړلم اوس ټولو صفحو کې مکمل تغییر راغلی زه غواړم چې یوازې د صفحو نمبر څنګه کړم اپډیټ کړم اپډیټ پیج نمبر مې وګوره شپږم اووم اتم او نهمه بل چې دا سره کراس ریفرنس ده کراس ریفرنس مقصد دا ده که فرض مثال زه دې ځای کې اخري صفحه دلته ولاړ یم دې صفحه کې اوس غواړم چې لاړ شم کوم ځای ته هماغه یو ټیبل ورته انتخابوم مثال کلاس کوم کلاس یا کوم ټیبل ته دې درېیم نو ورته انزرټ یې کړو یا کلوز کړه اوس دلته کنټرول بټن ونیسئ او کلیک وکړئ اټومیټیک هماغه ټیبل ته یوسئ همداسې یا تاسو کوم لغات باندې انډ نوټ یا فوټ نوټ لګولی مثال دې لغات باندې ما چې ولګولو یو انډ نوټ مو ولګولو یا فوټ نوټ مثلا دا اوس ما ته دا درک نه لګېږي چې دا کوم لغات باندې لګېدلی ده نو زه راځم څنګه کوم دې ځای کې راځم ورته وایم چې دې انډ نوټ ته لاړ شه کراس ریفرنس همداسې فوټ نوټ انډ نوټ هر څه انتخابولی شئ انډ نوټ کوم انډ نوټ ته دې ته انزرټ یې کړه بیا کلوز کړه دا دلته یو در سره راغی کله چې کنټرول ونیسئ او کلیک وکړئ اټومیټیک به هماغه لغات ته لاړ شئ کوم لغات باندې ستاسو دا انډ نوټ لګولی ده صحیح شو ولا مارک انټري ده مثال کومه انټري غواړئ څنګه یې کې مارک یې کې مارک نه هدف څه شی ده مثال دې کې زه اوس غواړم چې یو ځای څنګه کړم مارک کړم فرض مثال داسې لاندې کړم rtd.org دا دې 2003 څخه لیکنه مثال دې باندې کوم براون باندې یو مارکو مې کلیک کوم کوم چې مارک انټري کوم انټري براون صحیح شو څه کې لیکي سب انټري نه مقصد دا ده چې دې باره کې لکه تفصیل څه ورکوي فرض مثال ورته کوم چې this is a type of color دا یو قسم چې ده رنګ ده کراس ریفرنس کې ورکوي چې مطلب دا کوم ځای کې وګورئ یا کرنټ پیج کې وګورئ یا پیج نمبر ورکوي چې مثال دې او دې صفحه کې وګورئ زه ورته وایم چې مطلب سی ان پیج 1 اوله صفحه کې وګورئ چې بولډ او ایټالیک یې کوم که نه مارک یا کلوز کله چې دا کلوز کړو اوس لاندې راشه فرض مثال دې صفحه ته راغلم یا دې صفحې پای ته راځم دې ځای کې را به شي چېرته هلته دا مارک به لرې کړئ دا مو چې لرې کړ اوس راشئ چېرته ریفرنس ته insert index به یې څنګه کوئ اوکې کله مو چې وکړو دلته درته وایي چې براون څه مطلب this is a type of color او see in page 1 وایي د براون څه دا یو قسم رنګ ده او کومه صفحه کې وګورئ اوله صفحه کې دلته لکه حاشیه مطلب ووایم بل تاسو کولی شئ دې کې مطلب لکه
A نه B C داسې یو ګلوزري جوړ کړئ د لغاتونو یو مجموعه جوړه کړئ لکه ډکشنري مثال. فرض مثال د اوله صفحه کې دلته لاندې راځم دویمه صفحه د اولې صفحې نه دویمه صفحه ته کنټرول انټر نه دلته یو څه لغاتونه لکه مثال ایج ده، اپل ده، اګري ده مثال نو، اقراص ده. دا لغاتونه یو څو کوو غواړم دې نه ګلوزري جوړه کړم. نو تاسو به څنګه وکړئ رابشئ زه مارک انټري ته هر یو لغت به انتخابوئ یوازې هلته به یې مارک کوئ. مثال دې ته راځم دلته کلیک کوم بیا یې څنګه کوم مارک بس نور باندې کار نه لرئ. اپل کلیک یا مارک، اګري کلیک مارک، اقراص کلیک مارک. بیا این انتخاب کړه دلته کلیک وکړه او مارک یې کړه. بوک انتخاب کړه کلیک او بیا مارک. همداسې تر اخره پورې. کلوز کله مو چې دا کلوز کړ دلته اوله صفحه کې ودرېږئ راشئ هم تایید دا مارک کرنا شل لړکیږي. اوس به راشئ ریفرنس ته ریفرنس کې به انزرټ انډکس ته راشئ دې ځای کې به لاندې انتخاب کړئ څه شی فینسي. دې ځای کې کولی شئ تاسو سټایل ورته انتخاب کړئ. مثال یوه صفحه کې غواړئ یو لاین کې غواړئ که دوه لاینونو کې رایټ ټو لیفټ پیج نمبر دې ورکړئ که نه اوکې که دا وګورم دا د A والا لغاتونه دي څومره صفحه کې دا B والا دا C والا او دا د B والا لغاتونه دي. اپډیټ نو مقصد دا ده که مثال زه B والا لغاتونو کې یو لغات اضافه کړم لکه مثال دلته راغلم داسې بیګر مثال اوس مو دلته اضافه کړم نو را به شي دلته به د B والا هغه انتخاب کړئ بیا به پریس شئ اپډیټ انډکس دلته وګورئ بیګر رانغلم مثال بیګر باید یو ځل په هغه کې انتخاب کړئ لکه مارک انټري ته به راشئ بیګر څنګه به کوئ مارک کلوز هم ته راشئ دا ختم کړئ دا بیا راشئ اوس اپډیټ کړئ بوک ریفرنس اپډیټ وګوره بیګر دلته راغلی صحیح شو ولې باید مارک یې ووایم صحیح شو. بل چې دا مارک سټیشن ده دا هم یو لغات اطلاع کوي او هم لکه یو عنوان بندي کوي عنوان جوړوي. مثال دې ځای کې زه یو فهرست جوړوم مختلف لکه مثال ما سره اول آفیس پروګرام نه دی MS ورډ را سره دې په اړه تاسو کومه لیکنه وکړم MS ایکسل ده همداسې پاورپوینټ ده صحیح شو. بیا مثال لانګویج کې دې را سره C++ ده بله چې دې را سره مثال VB ده بله مثال VB.NET ده صحیح شو. همداسې بیا نیټورکینګ کې مثال دې را سره MCITC ده بل چې ده CCNA ده CCNP ده. اوس زه غواړم د دغو لپاره کټګوریو باندې فهرست جوړ کړم. راځم مارک سټیشن ته دې ځای کټګوري باندې کلیک وکړئ. دې کې دا کټګوري تیارې جوړې دي تاسو به اتم باندې کلیک وکړئ دا به ختم کړئ تر مخکې کلیک مثال MS آفیس دا د آفیس کټګوري شو. ریپلیس 9 language replace لسم یو مطلب نیټورک بیا څنګه کوي ریپلیس اوکې. اوس هغه کوم د آفیس مربوطه کتابونه دي هغه به آفیس کټګوري کې انتخاب کړئ. مطلب دا وګورم مثال دلته راځم چې انتخابونه آفیس د MS آفیس ورډ انتخاب کړئ
مکمل MS Word کلیک بیا څنګه کوي مارک خلاصه را بشي اکسل ته دا مې انتخاب کوي کلیک بیا مارک PowerPoint کلیک او مارک دا اوس د افیس پروګرامونه او دا چې د لانګویج پروګرامونه دي صحیح شو تاسو به یو داسې کار وکړئ دلته به راشئ چې انتخاب کړئ لانګویج دا انتخابونه لانګویج کټګوري به درته انتخاب کړئ بیا کلیک مارک ویبي ده کلیک مارک VB.NET ده دا مې ژبه ده یوه د کمپیوټر مارک بیا نیټورکینګ ده دلته راځم څه شی انتخابومه نیټورکینګ MSITP کلیک او مارک CCNA دا مې نیټورک ده مارک نیټورک بخش کې ده CCNP مارک صحیح شو بیا دې نو څنګه کلوز کله مو چې دا کلوز کړو دلته ودرېږئ هوم کې درته لرې کړئ او دې ځای ته راشئ ریفرنس ته انسرټ ټیبل اف اتھارټیز دې ځای کې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ چې ټول دې راشي او یا مثال یوازې د افیس نه فهرست جوړوئ یا د لانګویج نه یا د نیټورکینګ نه خو زه ټول غواړم صحیح شو او کوم شکل دې انتخاب کولی شئ دلته مختلف شکلونه ورته انتخاب کړئ صحیح ده درته وایم اوکې که دا وګورم افیس لاندې دا پروګرامونه دي لانګویج لاندې دا پروګرامونه دي نیټورکینګ لاندې دا پروګرامونه دي اپډیټ ټیبل نه مقصد دا ده که د افیس پروګرامونو کې مثال یو بل پروګرام سره څنګه شو اضافه شو لکه سیسټم مثال غواړم د MS Access د افیس کټګوري کې څنګه کړم راولم رابسې چېرته MS Access په انتخاب کوي مارک کوم کټګوري کې د افیس کې مارک کلوز راشي چېرته دا ترېنه ختم کړه دا دې چې ختم کړو دلته ودرېږه ورته وایه چې شی کړه ریفرنس اپډیټ ټیبل دا وګورم اټومیټیک MS Access په دې ځای کې راغلی د افیس کټګوري کې صحیح شو بل دلته مارک پیسنګ دا ده مثال دلته اوس راځم لاندې یو لغات معلوموم چې دا مطلب کومه صفحو کې موجود ده راځم دلته مارک ته مثال دا براون به انتخاب کړم کلیک یې کړم مارک آل دې به څنګه کې کلوز کله چې دا کلوز کړم لاندې به راشي دې ځای ته او دلته به انسرټ ټیبل اف اتھارټي بیا به څنګه کې اوکې دا وګورئ تاسو براون چې دا چې ده پیسنګ د پیسنګ هغه وخت کې استعمالیږي کله چې دغه لغات د اتو صفحو نه په زیاتو صفحو کې راشي د یوې صفحې نه په زیات د اته ځلې زیات د اتو ځلو نه زیات راشي مطلب ته غواړې د پیسنګ نه د ماته د صفحې شوټینګ دا ټیک مارک ولري کې اوکې به کې دا وګورئ بیا درته شو کوي یس ته وایي چې مطلب کومه صفحه کې د اول او دویم او درېیم او تر اوومې صفحې پورې شته پاره صفحه کې مثال زه د اولې صفحې نه ختم کړم د اولې صفحې نه ختم کړم لاندې دویمې صفحه ته راوړم اوس په اوله صفحه کې نشته را به شي چېرته دا به انتخاب کړو بیا به اپډیټ وګوره اوله یې څنګه کړه ترې وایسته ځکه اوله صفحه کې دا لغات چې ده موجود نه ده مشکل خو نشته انشاءالله پوه شوئ بس وګورئ که څه مشکل یې ورڅخه غواړي صحیح ده دا و چې ریفرنس سبا ته انشاءالله مې وایي